سرک زندگی. د شکري او شریف د مینې کیسه، ریښتینې کیسه. مینه او درنښت. ګرانو اوریدونکو، هیله لرم چې ټول روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. دغه کانال سبسکرایب کړئ، خپل ملګرو او دوستانو سره یې هم شریک کړئ. له دې کانال څخه ریښتینې کیسې په پښتو او دري خپریږي. نننۍ کیسه زموږ د یو افغان خورکۍ د ژوند کیسه ده چې داسې لیکي: سلام، زما مستعار نوم شکریه ده. کله چې زه وړه ومه، پلار مې شهید سوی و. زما 3 ورونه او یوه خور ده. وروسته د ما د پلار د مرګ څخه مور مې په یوه شفاخانه کې صفاکاري کوله. مور مې ډېر په سختي د کور خرڅ یې برابرول. په هماغه شفاخانه کې چې زما مور کار کوو، یو زلمی هم و چې زما مور هغه یې ښه پیژنده. هغه زلمی مور او پلار نه درلوده. ډېر ښه انسان و. مور مې زه هغه زلمي ته ورکړمه. هغه زلمی زموږ کره ژوند کوو او زما مور سره د کور په کارونو کې ډېر مرسته کول. زما د واده څخه 15 کاله تیر شو، مګر د اولاد څښتنه نه شومه. خاوند مې هر وخت زه یې ډاکټر ته بوولمه چې امیدواره شمه، مګر ما هغه دواګانې نه خوړل، ځکه خاوند مې زما نه خوښېده او ما نه غوښته چې خپل خاوند څخه ماشوم پیدا کړم. زموږ په منطقه کې یو زلمی هلک و چې نوم یې شریف و. شریف ترک موټر یې درلوده. زما هغه شریف سره مینه پیدا شوه او کله کله شریف ته ورتلمه. کله چې شریف د مسافرت څخه راتلل، ما ته به ډېرې سوغاتیانې راوړل او زه به ورته ترک ته تلمه. شریف ماته به ویل چې خپل خاوند سره جنسي اړیکه مه نیسه او ما به هم هماغه کار کوو. ډېر خپل خاوند سره مې جنګونه کوو په دې خبره. خاوند مې ډېر په تنګ شو. یوه شپه غوښتل چې ما ته په زور نږدې شي. ما چیغې وهه. خاوند مې زما مور ته غږ وکړه. مور مې راغله او زه یې ډېره ووهلمه، مګر بیا هم خاوند ته مې وخت ورنه کړه چې ما ته نږدې شي. زه د شریف څخه امیدواره شومه. شریف ته مې ویله چې ماشوم لرې کومه، مګر شریف ما ته یې ویل زه یې نه پرېږدم چې ته لرې کړې، پرېږده چې ماشوم پیدا شي. ما ورته ویل چې ما ته ستونزه پیدا کېږي. شریف راته ویل شکري، ته ما سره رښتیا مینه لرې؟ ما ویل هو. شریف راته ویل ته ما سره زموږ کور ته ځې؟ ما ویل هو، در سره ځم. د شریف دوی کور په پاکستان کې و او شریف په کابل کې خپل تره سره ژوند کول. شریف ما ته ویل دا ځلې چې له سفر څخه راغلم، ځان دې تیار کړه چې دواړه ځو پاکستان ته. ما ویل سمه ده.
شریف لاړ مسافرت ته او زه انتظاره پاتې شومه. شریف راغی او راته یې ویل سبا ته ځان تیار که چې ځو. کله چې شپه سو زما خاوند بیا ځان څخه لیونی جوړ کړ او ما سره په جنګ سو. زموږ په شر و شور کې مور مې راغله. شریف مور ته مې ویله خاله جانې زه پوهیږم چې شکریه بل سړي سره رابطه لري. مور مې ماته هم قسمونه وکړل او ویل زه تا سره پوهیږم له دې منطقې څخه کډه کوو. ما خپل ځان سره ویله یو ځلي صبر وکړه چې شپه سبا سي بیا زه دلته نه پاتې کېږم. شپه سبا سو. کله چې سبا سو زما مور او زما خاوند دواړه وظیفې طرف ته لاړ. هغوی چې له کور څخه ووتل زه هم شریف ته لاړم. شریف هم ترک کې ماته جای جوړ کړی و تر څو پټه شم هلته، ځکه مونږ ډارېدلو چې لار کې مونږه پولیس ونه نیسي. زما پاسپورت او تذکره نه و او زه دري زبانه ومه. زما ټکی پښتو زده نه وه او شریف پښتون و. خو له کابل څخه مو حرکت وکړه. لاړو د خوست طرف ته. په لاره کې کوم واقعه نه شو. کله چې مرز ته ورسېدلو شریف پولیسو ته پیسې ورکړه او زه یې اخوا د مرز واړولمه. لاړو د شریف دوی کره. کله چې هلته لاړمه زه پوه شومه چې شریف ښځه لري او اولاد هم لري. ما شریف سره ډیر جنګ وکړ او ورته مې ویل تا ولې ما ته ونه ویل چې ته ښځه لرې. شریف راته ویل زه ډارېدمه چې ته به قبول نه کړې او تا به له لاسه ورکم، ځکه زما تا سره مینه ده. ما نه غوښتل چې تا له لاسه ورکم. شریف ما ته ویل شکریه جانې تا خاوند درلوده مګر ما تا قبول کړل ځکه چې زه تا سره مینه لرم او ډیر راته ګرانه یې. بیا ما هم څه ونه ویل او شریف سره مې نور جنګونه ونه کړل. شریف سره مې واده وشو او تر ننې پورې زما د واده څخه 25 کاله کېږي. په دې 25 کالو کې زه خپل د مور، خور، ورونو څخه او خپل خاوند څخه هیڅ خبره نه یم چې مړه دي که ژوندي. دغه و زما د ژوند کیسه. ګرانو اوریدونکو دغه کانال سبسکرایب کړئ، خپل ملګرو او دوستانو سره یې هم شریک کړئ. تر بل داستان تاسې په پاک او مهربان رب سپارم. الله مو مل شه.